یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د سګریټو کاروبار یا رانیول او خرڅول شرعاً څه حکم لري؟ الجواب بالله التوفیق. محترمو، سګریټ چونکې په عادي نشهي شیانو کې راځي او د دې وصحت ته تاوان هم ثابت شوی دی، لہذا خرڅول او رانیول یا کاروبار کول که څه هم شرعاً جایز دی خو لیکن ښه کار نه دی. په شریعت کې ودې ته مکروه تنزیهي ویل کیږي چې خلاف اولا کار دی. د دې څخه باید سړی واوړي، ښه صفا د شکه پوکه خلاص تجارت او کاروبار وکړي. خو که یو څوک بیا د سګریټو کاروبار وکړي، ګټه یې لاسته راوړي، شرعاً حلاله ده، حرامه نه ده، خو لیکن ښه نه ده، تقوا نه ده. رد المحتار على الدر المختار، شپږم جلد 480 صفحه. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.